سلامونه ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما د قانون هغه 4 درسونه ویلي دي او د اوفي چې کوم درس راکړی و هغه رانه مس شوی دی یا مې نه دی ویلی. زه څنګه کولی شم چې دا بیرته شروع کړم او دا څومره مهم دی؟ که زه یې ونه کړم نو د دې به څه اثرات او څه اثرات کیدلی شي. ملګرو، په دې باندې مخکې هم ما خبرې کړې وې. ملګرو، د اوفي مکتب او د قانون درس دا دواړه ډېر زیات مهم دي، بې انتهایی زیات مهم دي. دا ستاسو په هر کار کې د دې رول دی او تاسو ته دې ضرورت دی. قانون طبیعي خبره، تاسو د قانون نه خبرېږئ، د قانون درس ورته ویلی کېږي. تاسو دلته د ژوند په اړه باندې د قوانینو تاسو خبرېږئ او دغه ډېر ضروري چې تاسو باید د قانون درسونه ووایئ. د قانون درس که تاسو نه یې ویلی نو دې سره ستاسو ډېر کارونه هغه نیمګړي پاتې کېږي او هغه نه کېږي، نو تاسو مجبور یاست چې قانون درس ووایئ. دا خو قانون درس. بل د اوفي چې کوم تاسو د فرانسوي ژبې مکتب دی دا هم ډېر ضروري دی. اوفي تاسو نه امتحان اخلي او هغې نه بعد هغوی فیصله کوي، د ستاسو لیول معلوموي چې تاسو باید څو ساعته تاسو درس وایي. نو چې هر څومره ساعتونه تاسو درکو باید دا تاسو په هر حالت کې تاسو وایي. حتی که تاسو کار کوئ تاسو کولی شئ چې خپل درس تاسو د شنبې په ورځ چې په کومه ورځ تاسو رخصتي په هغه ورځ تاسو وایي. دا یې دې دپاره درته دومره اسانه کړی چې دا ډېر زیات ضروري دی. تاسو باید خامخا درس ووایي. اوس که چیرې یو کس اول خو باید دې ته تاسو هیڅ جواز پیدا نه کړئ چې دا درس مس کوي یا یې ونه وایي. اوس که چیرې کوم ملګري نه مس شو او هغه ونه ویلې، د هر څه مجبوریت د وجې باید دوی بیرته د اوفي دفتر ته ورشي او دوی بیرته د درس غوښتنه وکړي. دوی باید لاړ شي، پوښتنه وکړي. نو دا ډېر ضروري دی. دغه ملګري ته زما دغه وینا ده چې دی بیرته لاړ شي، اوفي ته دې ورشي، اوفي ته دې ووایي چې تاسو ماته درس راکړی و، د دغه وجوهاتو د وجې ما ونه کړی شو، زه اوس غواړم چې د اوفي درس ووایم. لکه څرنګه چې ما مخکې وویلې که چیرې ته کار کې نو بیا هم اوفي تا ته کولی شي چې ستا د رخصتۍ په ورځ، د شنبې په ورځ تا ته صنفونه برابر کړي او ته خپل درس ووایې او مکمل کړي. نو دا ډېر ضروري دی. هر څومره ژر چې کېږي ته باید اوفي ته ورشي او اوفي ته بیا د درس غوښتنه وکړي، نو هغه تاسو ته حتمي درس درکوي. ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري، سوال لري، نو تاسو خپله پوښتنه، خپل سوال په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. په مخه.